د هر لمانځه لپاره اذان کول کیږي. د اذان کول سنت مؤکده دي. د اذان په وخت کې هغه اذکار او سنت طریقه او دعاوې دا درته ښیم. درنو دوستانو ملګرو، الله پاک دې وکړي چې د پام او فکر وړ مو وګرځېږي. خو ګورئ در خپلو نورو ملګرو او دوستانو پرې هم در سره شیر کړئ. په ورځ کې 5 ځله موږ یا اذان اورو یا بعضې کسان داسې وي چې هغه اذان کوي هم. د اذان کول یقیني ډېر زیات لوی فضیلت لري. یو فضیلت د دې اذان کولو دا دی، رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم مبارک فرمایي که چېرته زما امت ټول په دې خبر سي چې په اذان کې کوم ثواب الله پاک انسان ته ورکوي، نو د دې اذان کول به د خلکو تر مابین در اسکې پورې نوبت رسېدلی وله. یعنې هر سړي به دا غوښتي چې زه اذان کوم، زه اذان، بیا به اسکه پر کېدلی چې یاره اذان چاته رسېږي. خو د آخرت هغه ګټه او ثواب چې موږ ورته وایو دا پټ دی. د الله مستورو پټ ساتلی دی چې پر لمانځه الله تاته کوم ثواب ورکوي، پر تلاوت د قرآن. په دې کې د الله خپل حکمتونه او رازونه دي. که ښکاره وي ایمان بالغیب بیا نه پاتې کېدی. په سترګو چې حیوان وشو ته ګوري، غلی حیوان لا پسې ځغلي. نو انسان خو انسان دی چې د ګټې حریص هم دی. نو په دې وجه باندې چې پټ دی، نو ځکه بیا بس خاص څوک سوچ فکر نه کوي. راځئ چې تاسو په دې ځان پوه کړئ، په دې خبرو هم به انشاءالله دغونه درک درته ولګېږي. په بل حدیث شریف کې نبی کریم علیه السلام مبارک فرمایي څوک چې اذان وکړي، چې څومره کسان دې لمانځه ته رالل، په دې لمانځه کې د جومات شریک شول، د هر سړي پر سر باندې مؤذن ته الله پاک ثواب ورکوي. بل حدیث شریف دی د اذان د کولو چې یو څوک اذان وکړي تر کومه ځای پورې چې د دې انسان اواز رسیږي، دا ټول مخلوقات، دا ټول شیان به په دې سړي باندې په آخرت کې، دا کاڼي، دا مځکه، دا انسانان، دا د خدای مخلوقات دا به پر دې سړي باندې په ورځ د آخرت د توحید شاهدي ادا کوي چې الله دا ستا هغه بنده و چې ستا د وحدانیت ناره یې پورته کوله، ستا د وحدانیت اقرار یې کوه. او بل حدیث شریف دی رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم مبارک فرمایي وی انسان چې تر 9 کاله پورې، په بل روایت کې تر 12 کاله پورې اذان د خدای د رضا لپاره وکړي، دا سړی د جهنم څخه الله پاک آزاد کړي. اوس نو تاسو هر حدیث ته وګورئ چې څونه فضیلت دی د اذان د کولو. پاک رب دې موږ ته توفیق راکړي چې اذان وکړو. اوس اذان خو نو داسې نه دی چې مثال په کلي کې 50 کسان 50 سره اذان وکړي، بلکې که یو مؤذن، طالب، امام یا بل مؤذن د کلي دا اذان وکړي، نور هم دغه ثواب دا فضیلت ترلاسه کولی شي. په اکثره خلکو کې دا عادت دی چې دا اذان یې تر ملا او تر طالب پورې مقرر کړي، خو لیکن داسې نه ده. د اذان دپاره باید خپل مؤذن مخصوص وي او هر څوک چې کولی شي چې وی غواړي اذان کولی شي. درنو ملګرو او دوستانو، دا خو د هر چا خپل ثواب دی چې سړی اذان وکړي. اول خو د اذان ثواب دی، که اذان بیا بل چا کوي ته راولاړ شه، ته هم دا ثواب ګټلی شي. د اذان کلمې ورسره وایه، همدا سنت طریقه ده چې هغه وی الله اکبر، ته هم ورسره ووایه. چې هغه وی اشهد ان لا اله الا الله، ته هم ورسره ووایه. د اشهد ان لا اله الا الله په ټیم کې دغه دعا وی علما فرمایي ورسره وایه، وانا اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له وان محمدا عبده ورسوله رضيت بالله ربا وبمحمد رسولا وبالاسلام دينا. وی د اشهد ان لا اله الا الله وروسته ته دغه دعا وایه. خو که مې دا نه یې زده کېدله، بس اشهد ان لا اله الا الله هم ورسره ویلی شي. د حي علی الصلاة او حي علی الفلاح پر ځای باندې دا ورسره وایاست، لا حول ولا قوة الا بالله. او کله چې الصلاة خیر من النوم ویل کېږي، نو تاسو دا وایاست. که ویښ واست، اکثره ځوانان ویده، صدقت وبررت، روژه کې صدقت وبررت. او کله چې بیا د اقامت هم دغسې ورسره وایاست،
چې کله بیا قامت و دا ځای ته ورسېږي حي علی الصلاة حي علی الفلاح تاسو دا وایاست اقامها الله وادامها الله. درنو ملګرو چې کله هم اذان ختم سي تا ته به الله پاک دومره ثواب درکړي لکه مکمل اذان چې تا کړی. کله چې اذان ختم سي د اذان د ختم کېدلو وروسته د اذان دغه دعا سنت ده چې انسان یې وکړي اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. یو په دې خبره ځان پوه کړئ چې د اذان او د اقامت تر مابین دعا قبلیږي. د دعا د قبولیت د مخصوصو ځایو څخه دغه ځای دی. دوم په دې ځان پوه کړئ چې تاسو کله دغه دعا وویله په رسول الله مبارک باندې درود شریف وایست. له ټولو نه غوره درود دغه درود ابراهیمي دی. د دې دا ثواب دی چې الله پاک جل شانه بخښنه غواړم چې نبی کریم علیه الصلاة والسلام بارک ته دغه سړي په حق کې ویلي دي چې دغه سړي شفاعت په ما باندې واجب دی. نه زه به شفاعت کوم. د دې سړي حق دی چې زه شفاعت وکړم. دغه دواړه رنګه وینا رسول الله مبارک کړی. نو کله چې اذان وشي دغه دعا او د دعا نه وروسته درود. خدای دې موږ ته د دې کولو توفیق را نصیب کړي. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.